بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لدي سورة نم ده سورة اخلاص. د قرآن کریم نور نمونه چی دی او نور سورتونه چی دی هغه ته چې کوم نمونه خودل شوی دی نو هغه نمونه تاغه صورت کې خامخا اشاره راغلی ده. مثال په تور بقره ده، هغه کې د بقره ذکر دی، ال عمران ده هغه کې د ال عمران ذکر دی، سورۃ النساء ده هغه کې د نساء ذکر دی، مائده ده هغه کې ذکر دی د مائده، انعام ده هغه کې ذکر د انعام راغلی دی، اعراف ته هغه کې ذکر د اعراف شوی دی، انفال ده يسألونك عن الانفال، توبه ده لقد تاب الله على النبي، یونس ده، هود ده، یوسف ده، رعد ده، ابراهیم ده، حجر ده، نحل ده، بن اسرائیل ده. دا چې څومره سورتونه دي سوا د یو فاتحینا یو د سورۃ اخلاص نه. فاتحی هغه مسما د فاتحی باندې، لیکن دغه و آیاتونو کې د ټکی ته اشاره نشته، او دا د سورۃ اخلاص، لیکن د ټول سورۃ کې دا څلور آیاتونه دي، د اخلاص ټکی پکې نشته. یو دا سورۃ ته چې دا په دې نوم باندې مسما شوی دی چې دا غي ذکر په دې سورۃ نشته او د دې آیاتونو کې نشته. دې ته سورۃ اخلاص ولي وایي؟ دا غي وجه دا ده چې د دې سورۃ مقصد صرف خالص ته الله توحید دی، خالص ته الله توحید، نور مضامین پکې هیڅ نشته، یوازې خالص ته الله توحید دی. همدغه وجه ده مخکینو علماو چې څومره عوام ته منځ ښودلی دی نو د سورۃ فاتحه سره وتا سورۃ اخلاص ښودلی دی. د هغې مقصد هم دا و چې کدا انسانان هر څومره ګناهونه وکړي، دا مؤمنان که هر څومره ګناهونه وکړي او که ګناهونه کې ککړ پکړ د الله مخې ته ورشي خو چې شرک یې نه کړی، عقیده د توحید وي، نو یو نه یو ورځ به د جهنم نه راوځي او جنت ته به ځي. او کدا عقیده خراب شي، د الله د توحید عقیده نه، کدا ټول قرآن یې یاد کړی وي، د دې ټول قرآن حافظ جوړ شوی وي، د غټې ګوتې نه د سره پوري په ټول اعمال ځان سنبال کړي، خو چې عقیده د توحید نه، نو د یو ورځې د پاره د دوزخ نه نشي راوتلی، د یوې ورځې د پاره جنت ته نشي تللی. د دې وجه هغه علماو ډېر ښه کار کړی چې نور قرآن خو ورته یاد نه دی، یو سورت یې لا یادولی شم، دا سورت یې ورته وښودل، خو افسوس چې صرف الفاظ یې ورته وښودل، د هغې په معنا باندې پوه نه کړه چې یاره د دې معنا څه ده. الله رب العزت موږ نه څه غواړي؟ الله موږ ته څه وایي چې څنګه جوړ شه؟ دې باندې پوه نه کړه، صرف الفاظ یې ورته وښودل او تش په الفاظو باندې مسله ځکه نه حلیږي. ورونو منافقانو ډېرې غټې خبرې کولې، جهاد ته تلل چې رابر نبی علیہ السلام ته ویل انک لرسول الله، کلمې باندې خلق وګونو ته رسیدلې و، خو دنه مسله خالی و، دنه زړه کې دا نه ختی. په دې وجه دا غي مبارک الله فیصله وکړه ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، دا په لاندې طبقه د ور کې مدي پراته وي.
نو من ته خودي خلقو یقینا سورۃ اخلاص خود خو الفاظ رته خودل داغه په حقیقت او په معنی پوهه نکړو د دې وجنه په خلبانه الله احد وایو او چې زیارت ته لاړ شو به ته طواف نه کوو به ته چاپیره ګرځو بیا آلته چې دینو داغه شکرانی خورو آلته پراته سيزونه خورو او الله فیصله کړل د مور سره نکاح قران کې یو ځل الله حرام ګرځول چې مور سره نکاح نه کوي خو نظر لغیر الله قران کریم کې وځ الله حرام ګرځولې دي وځ الله غي ته حرام ویلي دي هغه ته څو پروا نه ساتي زی هم دغه زیارتون نه مال ګراوړي هم دغه زیارتون نه مټیان راوړي او خوري او نو مې ورته یې خورده معنی غول بس خوري ځکه خورده پتاس فارسی لفظ دی زمانه پتاسو خپويږي خوړلې شوی نو چې خوړلې شي هغه ډیران ته ځي کنه نو ډیران راخسته کور ته راړي بچوي مخري خورده دی وی خورا مرداري په خوري به بداغي بچي څه خیر وي او داغه خزي کې به څه خیر وي او پاغه سړی کې به څه خیر وي چې مرداري خوري چرګه د پډیران ګرځیدل علالي درې ورځې مخکې تړي هلته به وتړي چې دا زوړ غنته وزي نو پس هغه نه به حلاله کی که تازه جلاله کړ ورکاته خراب ده هغه ته دې فکر نه نو سورۃ اخلاص کې الله موږ دا غواړي چې ګوره ځان په دې عقیده سنبال کړي چې زمانه بغیر بل څوک حقدار د بندګۍ نشته فاتشو د هو متعلق او د قل متعلق الله رب العزت لفظ د قل وايي اشاره ده دیتا چې د دې رسول دا په هر مسلمان باندې دا واجب دی چې بل ته ورسي د دې تشریح حدیث کړی دا بلغوا عني ولو آیه دا پوره صورت ده ک یو آیات هم درته یاد وي خدا خلق ته ورسوا بلغوا عني ولو آیه ک یو آیات هم درته یاد وي نو دا ورسوا قل کې دې ته اشاره ده پیغمبر داستا په ذمہ باندې دي ځکهون کې داستا په ذمہ باندې دي چې دا به خلق ته رسي د هو متعلق خبره ده نو مسله دا و چې مشرکین رااله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو روایت کې راځي ورته وي انسب لنا ربک من ته د خپل رب نسب بیان کا او په بل کې راځي صف لنا ربک د خپل رب صفات را ته بیان کا زمون بوتان خو صد سرونه جوړلی صد سپینو نه جوړلی صد کانو نه جوړلی صد لرګو نه جوړلی خدای راته وي چې ستارب د څه نه جوړلی نو الله داغه په جواب کې دا صورت راولې د هو ضمیر متعلق تفاسیر دو قوله کوي دوا یو دا چې دا ضمیر شان دی ضمیر شان هغه مخکې مرجع نه غواړي بلکې داغه مرجع رستوي او دا مخکې راوړي صرف د پار د عظمت شان دراتون کې مضمون چې ګوره شاته مضمون دا یو مهم مضمون دی ورته متوجه اوسېګا ځان په غافل نه کې ولی نور تفاسیر وای چې دی هو کی هغه ذات ته اشاره ده چې د کم ذات پر رابطه باندې مشرکین ویلو ان سب لنا ربک نو هو دغه رب ضمیر خو یا غی تراجی شو یا شان شو خوشاته پسې جمله راوړي الله احد الله احد څومره خسته نوم دی الله احد خله پیدا کیږي چې قران کې وایي نو په دې یو لفظ د الله باندې سلويخ نه کوي د تملاویږي سلويخ خدا تا چې کوم نوم ورته یې خیر دام راته او غږ په دې څومره ملاویږي خدای دا چرته قران کې شته معنی وکای اس خبره نشته خراشه د صفات په ځکه م بیانوا بیا به صفا خفه سبب خفه یا الله د یا خدای ناسانم دی دو زینو کې تاکید وکا نوري وایا قران کې لفظ راغه ترجمه وکا خو دو زینو کې ډیر تاکید وکا یو د قسم په ځای کې د قسم په ځای کې د سموي چې زما دی په خدای قسمی زکه دا نوم نشتا من ته ویل دي من کان حالفا فليحلف بالله من ته ویل دي من کان حالفا فليحلف بالله
دا الله هغه نومونه باندې قسم وکا چې هغه اسماء الحسنا دي. یو د قسم په ځای کې سوال درته کوم، د چا نه اثر ماخلی، قرآن او حدیث نه اثر واخلي. او دویم د ذکر په ځای کې، د دعا په ځای کې چې چغې ورته وایي یا الله وایا یا خدایا مو وایا. دغه مرقات ته زید ځان نه تنم، دغه مرقات ته تاسو وګورئ. دا د مشکات شرح ده، مولا علی قاری لیکلی ده. مذهب حنفی سلطان الاحناف ورته وایي، سلطان الاحناف د احناف باچا، هغه د احناف باچا وایي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي یو سړی په دعا کې د الله نوم یاد کی، یا الله دا داسې شو لکه د یو کم سل نومونه خو سکه چې د الله تمام صفات پکې رااله. ځکه الله علم لذات واجب الوجود مستجمل لجميع صفات الکمال. اوس دا معنا را ترشته وایا په بل لفظ کې شته، په ایمان وشته نو خا یو لفظ چې هغه مستجمی ټول صفات او کمالیه ولر دی، هغه پرېګه ده. او صرف په زد راځه زما په کې څه ګټه دی الله بندګانو. که ستاسو خیال داري چې په دې مسله کې دې زور لګی، څوک ولا تنخواه ورکوي. د الله کتاب مې مخې ته دی، په دې ما ته نه څوک تنخواه راکوي، ځکه په دې باندې ستمه لرم، نو یوازې د ورځ د آخرت اجر او ثواب تمه لرم. او په تاسو مې خیر پیرزو کیږي، الله گواه ګرځوم، الله حاضر ناظر ګرځوم چې نور هیڅ مقصد نه لرم، خو چې ستاسو خپل سم شي. الله ته هغه نوم وایي چې الله په خوشاليږي. هغه ویل دی موسی علیه السلام ته انی انا الله، انی انا الله. هغه ویل دی قل هو الله. ولیکوي هو دغه ذات نومې و پیژنې الله، هغه الله دی کې توحید د ذات شو. احد او الله الصمد کی توحید د صفات ثبوتیو، لم یلد ولم یولد کی توحید د صفات سلبیو. الله احد، احد قرآن کی په څو طریقو استعمال لے. یو دا په نفی کې استعمال لے، سورۃ الحاقہ، سورۃ جن، سورۃ احزاب. آلتا احد استعمال شوه دے په نفی کې، په منفی کلام کې. من بد الله سره هیڅ څوک نه برابرو. وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. نو چې کوم ځکه د نفي د په نفي کې استعمال شوی دی، آلته خو د ټول اتفاق دی چې مقصود استغراق دی. څه دی؟ استغراق دی. دویم دا استعمالیږي پیوسته د عشره سره. انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. دویم په اضافت سره، یا مضاف یا مضاف الیه، یا په اضافت حکمی باندې چې مضاف فی اما احدکما سورۃ یوسف کې وایي فیسقی ربه. هم دارنګي مضاف الیه یوم الاحد کې وته وګورئ، حالت مضاف الیه استعمال شوی دی. کله اضافت حکمی وی وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ. او اخری طریقې دا صفت مطلقه. نو چې کوم ځای کې دا صفت مطلقه استعمال شي، چا سره پیوس نه، بیا دا خاص ته په الله پوری، بیا د دې اطلاق په بل هیڅ چا باندې نه کوي. هیڅ چا دا د عادت ابتدا نشي ګرځیدل، واحد هغه د عادت ابتدا ګرځیدل شي. نو الله وای قل پیغمبر اوایا هو دغه ذات الله دې ایک یو ذات دې ایک یو یکتا دې یکتا. الله الصمد، الله الصمد. مسله دا قانون دا دی، دا الله په نوم چې قسم وکي
داغه مسله دا د کا قسم سر ته ورساو خو خلاصه ده چې قسم سر ته ونرساو او قسم مات کړه داغه به کفاره ورکی الله الصمد خبر مې دا کوله الله الصمد مسله دا د چې یو ځل یو شی ذکر شي په اسم صریحي باندې دوباره غ ذکر کولای کیږي په ضمیر باندې په دې صورت کې رسې نشتا دلته وی الله احد الله الصمد الله احد الله الصمد د سیونه ول چې هو الصمد ګنه قانون سو هو الصمد پکار دا چې سوایم دا د سینه درونو چې ګندازه دي سر کې جوړو ما تاسو ته وایم ما په دې مهنت کړې ما دې له مطالعه کړې یو وجه دا ذکر کړي چې دا د الله دا لفظ د خلقو په ذهن کې زی ونیسي زی که هو ضمیر شي به په کې دا فائدہ نه حاصلېږي معنا به صحیح شي همدا غزاد لیکن د الله په دې لفظ ویلو کې ځان له مزه ده کنه هغه مزه خو د هو نه حاصلېږي د هو په وجبانه دا لفظ په ذهن کې مضبوطیږي نه به خبره کې دا وای چې ګوره یو شی چې ذکر شي په اسم صریحي باندې ناغه په معرفه شي چې روسته خبر په معرفه راشي مبتدا او خبر چې دواړه معرفي شي نو هغه مقصود پیدا کوي حصر نو صمدیت ته حصر د پچا کی په الله کی که ضمیر کی نو ضمیر مبهم دی او علم دا ابهام کی ختم شوی په دې وجه دوباره وی الله الصمد صمد تقریبا 15 معانی تفاسیر کړي دي خو ټول راځي کیږي دوه ټکو ته کله وی صمد هغه سید چې پورته تنبل سید نه هغه سید چې برته نه سید نه هغه سردار چې انتها ورته د سرداري راغلی وي هغه چې خلق او تخپل حاجتونه ذکر کوي خو ابو طلحه د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه نا یو معنا را نقل کوي وای صمت چاته وای هغه د صمت معنا کوي صمد هغه شریف دی چې په شرافت کې انتها ته رسیدلی صمد هغه حلیم دی چې په حلم کې انتها ته رسیدلی صمد هغه عظیم دی چې په عظمت کې انتها ته رسیدلی صمد هغه علیم دی چې په علم کې انتها ته رسیدلی صمد هغه سید دی چې په سیادت کې انتها ته رسیدلی چې داغي برابر داغي نه بره هیڅ څوک نه دا معنا د عبد الله ابن عباس نه را نقل کړی دا خو ما ویل دا 15 معنی چې څومره دي د دې خلاصه دوه معنی راوځي یو د صمد معنا غنی چاته ضرورت نه لري هیڅ چاته ضرورت نه لري نه په ذات کې نه په صفاتو کې نه په خپل کارنامو کې د هر چا نبی نیاز ده غنی دی چاته حاجت نه لري د چا نه اثر نه اخلي ک ډیر دی د ډیر واج نه اثر نه اخلي ک خاصته دی د خاصته اثر نه اخلي ک بدرنګ دی د بدرنګۍ نه اثر نه اخلي ک مالدار دی د مالدارۍ نه اثر نه اخلي ک غریبان دی د غریبۍ نه اثر نه اخلي ک د درجو خاوندار دی درجې نه اثر نه اخلي دقه ته ویل کیږي صمد او دیم هغه ذات چې خلق او تخپل حاجتونه وړاندې کوي الله رب العزت ما غزاد ته چې خپل حاجتونه خلق د وړاندې کوي دا وسم خپل حاجتونه موږ چاته وړاندې کوي الله ته د خاص ورته کوو دا در نغواړو دلاله وکړه نو الله الصمد الله به حاجت دی الله غزاد ته چې خلق خپل حاجتونه ورته وړاندې کوي
او خپل ضرورتونه پوره کول داغه نه غواړي. الله الصمد. دې پوری توحید الذات، توحید الصفات. شاته اوس صفات دو قسم دي، یو دي صفات ثبوتیه او بل صفات سلبیه. صفات ثبوتیه احد او صمد دارانه، والسلبي وتغورا لم يلد ولم يولد. نه څوک زیګول لري مانه چا پلار نه دی پلار، ولم یولد او نه زیګول شوی دی مانه چا زوی نه دی. عجیبه خبره ده. قران کریم کې د والدیت خبره مخکې کړه او د مولودیت خبره وروسته کړه. حالن کې په خارج کې مسله بل شان دي. مولودی نو بیا والد شي. خودلته مولودیت وروسته ک والدیت دغه ک مخکې ک او مولودیت څخه ک وروسته ک. داغه وجه دارا چې دنیا کې ک خلق عقیده ساتلې ده نو الله ته زوی ویلې ده چې الله زوی لري. اتخذ الله ولدا. خدا به چرتم نه ویلي چې الله د چا زوی دی. دا چرتم قران کې نشته. دا غوی عقیده داوا چې الله ځان له بچی نیولې دی یا ملائک د الله نونه دي. خدا چانه دی ویلي چې الله د پلان کې زوی دی. تاسو ته اوریدل دي تفاسیر لیکلي چې دنیا کې په دې عقیده باندې چې د الله پلار شته او الله مولود دی، په دې عقیده باندې دنیا کې څوک نشته. خو الا ماشاء الله وسره ګولره کمن ته نه معلوم او چرته چا عقیده وی یبا. خو زمونږ د معلوماتو مطابق دا عقیده په دنیا کې خورا و چې الله ځان له بچی نیولې دی. خو دا عقیده دنیا کې نه و خورا چې الله د چا بچی دی. يهود بویل عزير ابن الله، نصارى بویلا عيسى ابن الله، مشرکین مکه بویلا ملائک بنات الله. خو تاسو به چا نم نه یریدلی چې څوک دې دا وایي چې الله د پلان کې زوی دی، د پلان کې زوی دی، د پلان کې زوی دی. دا نشي خدای ان شاء الله. په دې وجبانی چې دنیا کې دا عقیده خورا و الله دا غیرت مخ کې وکړ لم یلد. څوک یې ګور نه دي. بیا دې صورت کې واجب کمال الله بل وکړ. هغه دا چې په عام صورتونو کې الله رب العزت ویل دي ولم يتخذ ولدا ولم يتخذ ولدا. نور قران کې دا ټکی نشته چې الله زوی نه دراوړي. ایواز دې صورت کې داراله اشاره ده دیتا چې الله رب العزت د حقيقي زوی نه هم مبرأ او بیزار دی او دارنګي د اتخاذ الولد نه چې چا سره داسې معاملې وکي لکه یو پلار چې د زوی سره کوي دا غینه هم بیزار دی. نو دواړه رات نه حقيقي زوی لري او نه مجازي چې څوک په زوی ولې ونیسي. لم یلد. اوس دا نه پېښولي دا غي وجه ده بچي چې پیدا کیږي دا څه نه پیدا کیږي. دا د دې بدن نه اجزا جدا شي. هغه چرته لاړ شي یو ځای کې ځای ونیسي. د بل بدن نه څه اجزا راشي هغه دا غي سرځي شي. نو انفصال د اجزاو دا مستلزم دی ترکیب لره. نو د دې معنا دا شو چې نعوذ بالله الله مرکب دی او ترکیب مستلزم دی اجزا ولره او اجزا مستلزم دی احتیاج د کل دی اجزا وتا او دا بالکل د صمدیت او د احدیت سره منافات لري. صمد د قمانا ده چې بی نیاز د چاته حاجت نه لري او کده بچی راوړي د دې څخه محتاج دي که محتاج ځکه دا به کل شي هغه به تن اجزا شي او کل حقیقت دا چاته محتاج دی اجزا وتا. نو لم یلد ولم یولد او نزیګول شوی دی معنا دا د پلار نه لري د چا زوی نه دی. ولم یکن له کفوا احد او نشته داغه د پاره څوک همسر څوک هم صفت څوک برابر. دې صورت کې الله نفي وکړه
د شریک اعلی هم د شریک ادنا هم د شریک مساوی هم. دنیا کې د درې قسمه شراکتونه دي. یو توي شریک اعلی، بل توي شریک ادنا، بل توي شریک مساوی. یو دوه کسان دي کاروبار دی، لزر یوا چول دي لزر بلا چول دي، دي توي شریک مساوی. ولم یکن له کفوا احد کی دا ختم. دیم دی یو لزر دی بل 15 دی. لزریز والا تا شریک اعلی وای، پنځریز والا تا شریک ادنا وای. فلم یلد ولم یولد کې دا دوړه ختم کړو. نه الله شریک مساوی لري، هم دغه اعلی لري، او نه شریک ادنا لري، او نه شریک مساوی. اوس دا صورتي د صورتي لهب پسې راوړو. په دې باندې غور پکار دی. دا ولی کله چې دا عقیده د شي جوړه شي څنګه دې صورت ویل نو موږ ته اوس دې فائدې معلومیږي. ابو لهب ولې تپاشو؟ دا عقیده نه و. نو داغه د تباہی وجه معلومه شول چې دا سره عقیده د شي جوړه نه و، نو ځکه الله تبارک موږ له کې څه پیدا شول. موږ ته دا ثابت کړل که د دنیا او د آخرت عذاب النفسان خلاصول غواړي، نو په دې صورت باندې خپل عقیده جوړه کړئ. په دې صورت باندې خپل عقیده جوړه کړئ. موږ له دا سبق راکړ چې ګوري الله د سره احسان وکړ. یو لوی مانع، یو لوی رکاوټي د دین او د اشاعت الدین هغه ختم کړ. نو داغه شکریا ادا کړئ. هغه دا چې خپل عقیده په توحید باندې جوړه کړئ. ځکه په سورۃ اللهب په صدا راوړو.